بسم الله الرحمن الرحیم. د التقوا لوړو زده کړو مؤسسې د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي د نړیوالو سیاسي اړیکو څانګې د اووم سمستر قدرمنو محصلینو د نړیوالو اړیکو اصول درس څخه راغلاست. موږ غواړو چې اوله کې خپله اړیکه تاسې ته معرفي کړو چې دغه ارتباطات یا اړیکه څه معنا. ارتباط چې جمع ارتباطات دی، پخوا په پښتو کې ورته اړیکه یا رابطه ورته وایي او د ارتباطاتو جمع ته موږ اړیکې وایو. معنا دا چې لکه انسانان چې څرنګه خپل منځي اړیکې لري، همدقسې دولتونه هم په سیاست او تجارت او په نورو فرهنګي برخو، سیاسي برخو، اجتماعي برخو کې یو له بل سره تړلي دي، ارتباطات سره لري او اړیکې لري. نو په دې توګه انسانان غواړي چې د خپل ژوند د بقا دپاره، د ښه ژوند کولو دپاره، سوکاله ژوند دپاره او انکشاف دپاره یو له بل سره اړیکه ټینګه کړي. همدغسې دولتونه هم د خپل قلمرو د ساتنې دپاره، د خپل د هیواد د ساتنې دپاره یو د بل سره مرسته کوي، همکاري کوي، ارتباطات سره لري. په کل کې ټول دولتونه په نړۍ کې یو له بل سره اړیکه لري. زموږ او ستاسې د درس نچوړ او خلاصه هم همدا دی چې دولتونه په بهرنی چاپریال کې، یعنې له ملي کرښو بیرون څه ډول اړیکې خپل منځ کې تنظیموي. په کل کې اصول بیا د ریښې په معنا دی، د تعداد په معنا دی، د بنسټ په معنا دی، د اساس په معنا دی. یعنې معنا دا ساده، موږ او تاسې غواړو چې یو ځای ته فعالیت کوو، اجرات کوو، په کومو اساساتو کوو. یعنې اصول معنا اساسات. په کل کې نړیوالې اړیکې د نړیوال سیاست سره توپیر دا دی چې په نړیوال سیاست کې اکثریت یا اصلي لوبغاړي دولتونه دي. دلته په نړیوالو اړیکو کې د دولتونو ترڅنګ نور لوبغاړي موجود دي، یا د اړیکو تنظیمونکي او اجرا کوونکي لکه نړیوال سازمانونه، نړیوال نهادونه، مدني ټولنې، دولتونه او غیر دولتي سازمانونه او حتی افراد، هغه نفوذ لرونکي، اغېز لرونکي افراد هم د اړیکو لوبغاړي دي. نو دایره یې پراخه ده. یوه لویه ستونزه چې موږ د نړیوالو اړیکو په مطالعه کې لرو هغه دا ده چې پیچلتیا یې ده. هغه مهمه موضوع دا ده چې پرله پسې بدلونونه په نړیوال سیاست او اړیکو کې راځي. نه اړیکې او نه سیاست په یو حال نه پاتې کېږي. بلې خوا نه د سیاست هم بدلون کوي، لوبغاړي تغییر لري، حالات تغییر کوي. بل مهمه مسله چې ده په نړیواله کچه 200 نه زیات دولتونه دي، مختلف حاکمیتونه دي، مختلفې ګټې لري، مختلف روابط ساتي. نو په دې توګه مطالعه ستونزمنه ده. خو په کل کې څلورو برخو کې تاریخي پړاوونه یې موږ مطالعه کړي چې تاریخي پړاو دی چې اکثره وخت د اړیکو پوهان تاریخي سیر ته مراجعه کوي چې اکثره د پخوانیو ډیپلوماتانو، پوځي جنرالانو لیکونو ته مراجعه کیږي. بل د عمومي توضیح پړاو دی چې هلته عمومي مسایل په کلي شکل سره تشریح کیږي. بل ارماني برخه ده چې د لومړۍ نړیوالې جګړې نه وروسته د ایډیالستانو لخوا نه مطرح شو چې باید عمومي بېوسلې کول رامنځته شي، خالصله رامنځته شي او بالاخره یو داسې فضا رامنځته شي چې نړیواله همکاري موجوده وي. دا یو ارماني دوره وه. خو وروسته بیا د اړیکو په مطالعه کې مهمه مسله دا وه چې کله د هټلر لخوا نه په 1939 کال کې قدرت ته ورسېدو او د وارسای تړون هغه نقض کړلو او جامع ملل نه ووتو، هغه نړیوال نظم چې موجود و په نړیوال اړیکو کې کوم سیستم چې و هغه تقریبا له منځه یوړلو او د یو قدرتمند دولت په توګه عملي برخې ته لاړ. دغه نه وروسته د ریالیزم د مطالعې دوره یا واقعیتګرایي دوره پیلېږي چې په دغه وخت کې دوی غواړي چې هغه څه چې په واقعیت کې د دولتونو عملي رفتار دی دا مطالعه کړي. دغه وروستۍ دوره چې ده ریالیستیکي دوره ده او واقعي دوره ده چې دا اوس پیل دی. غواړو چې په دغه برخه کې اوس د نظریاتو نقش ته راشو. په نړیوالو اړیکو کې د نظریاتو نقش باندې بحث کوو. ځوانان نړیوالو اړیکو مطالعه ستونزمنه ځکه ده چې دولتونو حاکمیت یو ډول نه دی، مختلف لوبغاړي لري. نظریې د نړیوالو اړیکو اړوند مسایل تشریح او توضیح کوي. یعنې معنا دا چې موږ سره یوه تیوري یا نظریه څه مرسته کوي؟ مرسته یې دا ده چې مسایل موږ ته تشریح کوي، یعنې د اړیکو اړوند مسایل موږ ته توضیح کوي. نظریه د ټولنې له بطن او تجربو څخه راوتلی دی. معنا دا چې
یوه نظریه په یو ټولنه کې رامنځته کیږي د تجربو نه وروسته راوځي په بحراني حالت کې تحلیل او وړاندوینه وړاندې کوي محصلینو دپاره سیاستوالو دپاره په ټولیز ډول ځینې مفاهیم په واک کې ورکوي او په نړیوال نظام کې د دولتونو او سیاستوالو کړنې او فعالیتونه تر بررسۍ لاندې نیسي د نړیوالو اړیکو د نظریاتو جوړښت او څرنګوالی په سیاسي علومو کې نظریات د وخت او شرایطو د زمان او مکان تابع دي معنا دا چې هر وخت سره اړیکې تغییر کوي هر وخت سره نظریې تغییر کوي په هیڅ حالت کې اړیکې او نظریات خپل ثابت حالات نه پاتې کېږي بلکې د بدلون په حالت کې دي په نړیوالو اړیکو کې د سیاست په مطالعه کې تاریخي وضعیت او دولتونو پر کړنو باندې یعنې پر اجراتو باندې عمل فعالیت باندې زیاته اغیزه لري لومړی پړاو د 1920 څخه تر 1930 پورې و دا د ایډالستان او ورماني لیکوالو په نامه یادیږي چې د دې دورې لیکوال دا لري چې نړۍ ته باید سوله او امنیت د بین المللي نظام نه شتون له امله و یا نه قابلیت و چې نړیوالې جګړې رامنځته شوه او په دغه وخت کې باید د یو ډول نړیوال نظام رامنځته شي نړیواله همکاري دویمه دوره د واقعیتپالانو دوره ده چې هغه په همکارۍ او همغږۍ قدرت ځواک او ملي ګټو ټینګار لري درېیمه دوره تیوریکي هڅو دوره ده چې دا د 1950 نه وروسته همدغسې روان دی په دغه وخت کې اړیکو کې اقتصاد پوهانو ټولنپوهانو روانپوهانو او نورو علومو پوهانو هم نظریات وړاندې کړل د نړیوالو اړیکو نظریو ډولونه یا د تیوریو ډولونه په نړیوالو اړیکو کې د نړۍ په کچه مختلف نظریات شتون لري یعنې واحد یو یا دوه نظریې نه دي بلکې زیاتې دي مختلف دي نړیوالو اړیکو په مطالعه کې ترې استفاده کیږي غواړو چې لومړنۍ نظریه چې ډیر حاکمه نظریه ده هغه د واقعیتپالنې یا د ریالیزم تیوري ده چې دا د قدرت د تیوري په نامه هم یادیږي تر ټولو لرغونې تیوري ده د نړیوالو اړیکو په مطالعه کې له 1940 لسیزې څخه تر 1950 لسیزې په بهیر کې د مطالعې برخه شوه البته دا د قوام یو لیکوال دی د نړیوالو اړیکو د هغه نظریه ده نړیوالې اړیکې د قدرت د ضوابطو په چوکاټ کې تشریح کوي معنا دا چې دوی قدرت یا ځواک ته زیات ارزښت ورکوي اړیکې د قدرت د ضابطې په چوکاټ کې مطالعه کوي د دوی له نظره د ریالیستانو له نظره قدرت د پیسو په څیر ارزښت لري لکه په کاروبار او اقتصادي برخه کې چې پیسه حیاتي ارزښت لري او چلش ورکوي کاروبار ته همدغسې قدرت هم اړیکو کې ځواک ارزښت لري او دوام ورکوي ځواکمن ځواکونه یا ځواکمن دولتونه همیشه لپاره کوشش کوي چې اقتصادي او پوځي پیاوړتیا ته پاملرنه کوي مورګن ته د نړیوالو اړیکو یو عالم دی وایي چې بشر یا انسان واکپال یا قدرت طلبه دی دولتونه د انسانانو لخوا رهبري کیږي ځکه د برترۍ هڅه کوي د ځواک قدرت ترلاسه کول د دولتونو منطقي موخه یا هدف دی دولتونه د نړیوالو اړیکو اصلي او مخکښ لوبغاړي دي د دوی له نظره د واقعیتپالانو له نظره خصوصا د مورګنتا له نظره اخلاقي قواعد د داخلي سیاست کې مطرح او عملي دي خو په نړیوال سیاست کې ملي ګټې مهمې دي ملي ځواک یا قدرت ځواکمنتیا اقتصادي سیاسي او پوځي ځواک باید اړوند دي معنا دا چې یو هیواد په نړیوالو اړیکو کې هغه وخت کې قدرتمند دی ځواکمن دی چې کله اقتصادي ځواک سیاسي ځواک او پوځي ځواکمنتیا قوي وي خپلواکۍ غوښتنې یا د لیبرالیزم نظریه وګړپالنه یا فردي تیوري ده چې پر ازادۍ ډیر ټینګار لري معنا دا چې دغه تیوري د انسانانو یا د افرادو یا د وګړو پر فردي ازادۍ یا وګړنیزه ازادۍ یا خودي ازادۍ باندې ډیر ټینګار کوي معنا دا چې په سیاسي لحاظ په اجتماعي لحاظ په ټولنیز لحاظ باندې باید انسانان خپلواکي ولري اقتصادي ژوند او اقتصادي چارو کې د دولت نه مداخلې او د خصوصي سکتور ازادي مني د دې تیوري یو مهم لیکوال جرمني لیکوال دی امانویل کانت په 18مه پیړۍ کې وویل چې په جګړه کې د ولس د اتباعو رضایت نه و که نه احتیاط یې کوه او له نابودو ځان ساتلو معنا دا چې دوی ویل که چیرته انسانانو ته وخت ورکړل شوی وي ازادي ورکړل شوی وي د جګړې د آبادو اړخونو او راتلونکي په باب دوی سره معلومات وي نو دوی هېڅکله په جګړه کې نه ښکېل کېدل نو له نابودۍ نه ځان وژغورلو د دولتونو داخلي جوړښتونو ته دوی زیاته پاملرنه کوي د کانت له نظره وایي چې باید که هغه دولتونه چې لیبرال ډیموکراسي لري اساسي قوانین یو ډول د خپلو منځو کې جګړې نه کوي یعنې معنا دا چې دوی لیبرال ډیموکراسۍ ته زیاته توجه کوي دوی وایي چې دولتونه د بین المللي سیاست اصلي لوبغاړي په توګه دوی نه مني بلکې د قدرت پر ځای دوی قوانینو ارزښتونو تعاملاتو مقرراتو او د دولت ترڅنګ نور لوبغاړو په شتون باندې ټینګار کوي د دوی نظر دا دی چې بشر وړتیا لري چې جګړې په ځای سولې ته ترجیح ورکړي معنا دا که انسانان سره وروزل شي
اصلاحات رامنځته شي دوی کېدای شي چې جګړه ونه کړي. معنا دا چې دوی برعکس دی د ریالیستانو چې هغوی په قدرت او په جګړه باندې تکیه لري، دوی په همکارۍ په دیموکراسۍ او اقتصادي تړاوونو باندې باور لري. نوی لیبرالیزم 1990 لسیزې څخه وروسته د ژمنو حقوق مرکزي جوړښت نړیواله سازمانونو جوړښت په نړیوال سیاست پر نقش تمرکز کیږي. نړیواله شتمني او ځواک په ویش کې نړیوال سازمانونو مهم نقش لري. د نوي لیبرالانو نظره نړیوال سازمانونو همکاري، همغږي او نقش باندې دوی ټینګار لري او د دوی نظر دا دی چې چیرته د نړیوالو سازمانونو ترمنځ همکاري رامنځته شي چې کېدای شي چې په نړۍ کې ستونزې حل شي. د دوی له نظره د شخړو د حل لپاره اجباري ځواک نشته. دولتونه باید د توافق په صورت کې په خپله د اجباري ځواک دنده ترسره کړي. دلته د نوي لیبرالیزم اصطلاح وکارېدل. دا ولې علت یې دا و چې کله دویمه نړیواله جګړه پای ته ورسېدله، په دغه وخت کې یو انګلیسي عالم و جان مینار کینز په نامه، هغې نظر دا و چې دولتونه باید د اقتصادي اجتماعي چارو مسؤلیت واخلي. هماغه و چې د کینز نظریات عملي شول په اروپا کې. د تقریبا 1970 پورې د کینز نظریات په نړۍ کې حاکم وو. د یو ډول ترکیبي سیستمونه په دولتونو کې رامنځته شول. سوشل دیموکراسي ورته وایي چې هم سوسیالیزم چې په اجتماعي ګټو اصالت تیوري ده او هم لیبرالیزم چې د فردي ګټو اصالت تیوري ده. دواړه سره میکس کړل. بالاخره لیبرال دیموکراسي په اروپا کې حاکمه شوله او دولتونو د سیاسي، اقتصادي او اجتماعي چارو مسؤلیت واخیستو. بالاخره وروسته د 1970 نه وروسته خصوصا 1980 لسیزه کې بیرته د لیبرالانو په نظریاتو کې تغییر راغی. دوی د نوي کلاسیک لیبرالیزم یا نوی لیبرالیزم نظریه وړاندې کړله او ویل چې باید بیرته خصوصي سکتور او د نړیوالو سازمانونو نقش ته د دولتونو په ځای باندې زیات نظریه ورکړو چې هغه نه وروسته د شوروي اتحاد هم سقوط شو او د نوي لیبرالیزم په نړۍ کې یو حاکمه تیوري وه. ارمانپاله یا ایډالیزم دا ایډیالوژي هم د لومړۍ نړیواله جګړې پای نه وروسته رامنځته شوله او د دوی د نړیوالو سازمانونو ایجاد باندې ډېر ټینګار کولو. دوی ویل چې په د لومړۍ نړیواله جګړې اصلي عامل دا و چې نړۍ کې داسې یو مرجع نه وه چې نړۍ مسایل حل او فصل کړی وي. هماغه و چې د جامع ملل د وړاندیز وشو چې باید یو نړیوال سازمان راشي. د دوی له نظره بشر په فطري ډول خیر غوښتونکی دی. ښه دی که ښه شرایط او ښه جوړښتونه او سیستمونه تغییر شي، انسانان وروزل شي، خپل منځونو کې به دوی جګړه نه کوي. د دوی نظر دا و چې سوله هغه وخت کې رامنځته کېدلی شي چې یو نړیوال سازمان رامنځته شي او دولتونه دته ژمن شي. بالاخره دغه نظریه چې وه د دویمې نړیواله جګړې پای نه وروسته له منځه لاړله او ځای بیرته ریالیزم ونیولو. یو مشهور عالم دی د سیاسي علومو نړیوال اړیکو ایچکار، هغه ویل چې ارمانپاله یا ایډالیستي نظریه د وضعیت پر ځای یعنې واقعیت پر ځای پر خیالاتو او تصوراتو ګروه لري، لکه عمومي بېوسلې کول او نړیواله همکاري چې له ماتې سره مخ شوله. بله تیوري زموږ جوړښتي تیوري ده، یعنې یو ترکیبي تیوري ده، لکه چارچوبي تیوري هم ورته وایي، په یو چوکاټي تیوري هم ورته وایي چې د جوړښت یا چوکاټي تیوري په نامه کارول کیږي. هغه پوښتنو مسایلو ته ځواب وایي چې ملي ګټې څه ډول دي او کومو تهدیداتو سره مخ دي. ریالیستان یوازې ملي ګټو ته لومړیتوب ورکوي، خو بیا ورسره د جوړښتي تیوري یا د چوکاټي تیوري وایي پلویان بیا وایي چې د ملي ګټو ته به پاملرنه کیږي، خو اجتماعي ګټو ته د هیوادونو ټولیز عمومي وضعیت او عمومي جوړښتونو ته به هم پاملرنه وکړي چې دا د سړې جګړې نه وروسته دود شو، موضوعاتو بدلون وموندلو او د ټولنیز جوړښتونو او بهیرونو او غبرګونونو یا اکسلمونو په نظر کې ونیول. بله تیوري، مشهوره تیوري، هغه د مارکسیزم ده چې د الماني مشهور عالم کارل مارکس نظریاتو نه جوړ دی. دوی د هیوادونو او بهرنۍ اړیکو طبقاتي ویش له مخې تر پاملرنې لاندې، یعنې معنا دا چې په کل کې په ټولیز ډول په عمومي ډول مارکسیستان یا د کارل مارکس نظریه دغه مارکسیزم تیوري د هیوادونو داخلي جوړښت ته زیاته پاملرنه کوي چې د دوی دغه داخلي اقتصادي ځانګړنې په نظر کې نیسي. له نورو دولتونو سره د بهرني سیاست شکل ورکوونکي د دوی له نظره معنا دا چې یو هیواد په داخل کې څه ډول نظام لري. سرمایداري نظام دی نو طبعا د سرمایدارانو سره به اړیکې لري، که ډیکټاتوري نو ډیکټاتوري هیوادونو سره به اړیکې لري، یعنې د هیوادونو داخلي جوړښت دی. د دوی له نظره داخلي او بهرني سیاست ترمنځ پر جلاوالي دوی باور نه لري. په نړۍ کې ستونزې دوی د پانګوالۍ یا سرمایداري یا د کاپیټالیزم له نظره ګوري. دوی همیشه په طبقاتي ژوند او مبارزه باندې باور لري. دوی وایي چې که نړۍ کې به واقعي ډیموکراسي، سوله هغه وخت تامینېږي، نړیوال امنیت به هغه وخت کې تامین او هیوادونه به هغه وخت کې ښه انکشاف وکړي چې طبقات له منځه لاړ شي او بې طبقې ټولنه
رامنځته شي. د دوی له نظر ښکېلاګر یا استعماري سیاست د سرچینو موندلو او اقتصادي ګټو لپاره نور هیوادونه اشغالي. دا باید د دوی نظر دا دی چې اقتصادي هغه چې دي د سرمایداري نظام باید په نړۍ کې له منځه لاړ شي. وروستۍ تیوري چې ده هغه د فیمینیزم تیوري ده چې په 19مې پیړۍ په پیل کې او د 19مې پیړۍ په وروستیو او د 20مې پیړۍ په پیل کې او خصوصا د دویمې نړیوال جګړې نه وروسته په 1960 لسیزه کې دا تیوري انکشاف وکړو. دوی د ښځې د جنسیت له امله په ټولیزو چارو کې محرومې ګڼي او د ښځو نقش زیاتوالی ټینګار کوي. نارینه پر ښځو د اړیکو له نظریه پر برتره ګڼي. دوی وایي چې باید په کل کې د فیمینیستانو نظر دا دی چې په هیوادونو په داخل او په نړیواله کچه او د اړیکو په سطحه کې د ښځو او د نارینهو ترمنځ باید په اجتماعي، سیاسي، اقتصادي په ټولو برخو کې په کل کې مساوات راشي. معنا دا چې دوی د ښځو او د نارینهو مساوات غواړي. نن ورځ لپاره زموږ او ستاسې درس همدومره و. تر بیا لیدو په هیله. مننه. التقوا د یو ډاډمن راتلونکي پر لور.